ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره استعمال طریقه امام ترمذی رحمه الله باب عنوان ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوتې په خلاص استعمالوله او بیا دغه باب د اثبات لپاره اول احادیث ذکر کوي ډېر ټول د خلاص جانب ذکر کوي اول روایت کې راځي حضرت علی کرم الله وجهه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم به ګوتې په خلاص پلاس کوله په دا بل روایت کې راځي حضرت عبد الله ابن جعفر رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوتې په خلاص پلاس کوله په دا بل روایت کې بیا عبد الله ابن جعفر وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوتې په خلاص پلاس کوله دا بل روایت کې حضرت جابر ابن عبد الله وی چې نبی علیه السلام ګوتې په خلاص پلاس کوله دا بل روایت کې وی سلط ابن عبد الله چې ابن عباس رضی الله عنه په خلاص پلاس کوله خو زه ګمان کوم دا د سلط قول ده چې حضرت ابن عباس په دا وجه د خلاص دا ویلې چې خو نبی علیه السلام په خلاص پلاس کوله او دا بل روایت کې چې نبی علیه السلام د سپینو زرو ګوتو جوړه کړه خو استعمال چې کوو د غمای به د ویرغوي په طرف وو د باندې طرف ته نه د نری د ویرغوي طرف ته او دا نقش په لیکلو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نور صحابه وو چې یو هم ګوتې جوړې کړې یو هم دغه نقش په ولیکو چې محمد رسول الله هغه یې منې کړه بیا خو التباس راغی څه معلومیږي چې دا مهر د نبی علیه السلام د صحابي مهر په ویلی بیا خو هغه خلک اعتماد نه کوي نو د بل مهر په سړی نه استعمالوي هغه منې کړه دا چې د معاقب نه په بیریریس کې ولیدو خبره مو مخکې وکړه دا یو روایت کې بیا دا راځي حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما دغه دوه دا ګوتې په چپ لاس استعمالوله لاندې نقطه ورسره لیکي ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په چپ لاس استعمالوله دا بل روایت کې بیا بیرته د ښي لاس د استعمال حضرت انس رضی الله عنه چې نبی علیه السلام په ښي لاس باندې استعمالوله او آخرنی روایت کې حضرت ابن عمر رضی الله عنه چې نبی علیه السلام د سپینو سرو زرو ګوتې اول جوړه کړه په ښي لاس په لاس کوله د باب سره مناسبت په دغه ځای کې ده خلکو هم د سرو زرو ګوتې جوړې کړې نبی علیه السلام دا د سرو زرو ګوته وغورځوله او ویې ویلې د دغه نه بعد ټول عمر زه نه په لاس کوم خلکو هم لرې اوس دلته یو د استعمال د لاس په لحاظ خبره شوه په دې کې دوه قسمه روایت راغله ډېر روایت دا راغله چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم ګوتې په ښي لاس په استعمالوله خو یو روایت دا راغی چې حسنین مبارکینو په چپ لاس په اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم په چپ لاس استعمالوله دغه علما لیکي اصلي سنت دواړه دي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په چپ لاس باندې هم ګوتې استعمال کړي په ښي لاس باندې استعمال کړي خو ښي لاس ډېره استعمال کړي ځکه امام ترمذي عنوان هم د ښي لاس ذکر کو او ترجیح هم یغو روایت ته ورکوي دوی لارې وي د شریعت خو په یغو کې فرق وي په عزیمت او په رخصت په حیثیت که نه وي یو افضل تر بل وي که نه وي دې دواړه جایز په چپ لاس استعمالول په ښي لاس استعمالول خو افضل په ښي لاس باندې دی ولې اوس ولې نقطه یې ذکر کړو افضل چې نبی علیه السلام استعمال کړی خو دواړه استعمال کړي دا افضل په ښي لاس باندې ولې وایي یو دا مهر د باب د تکریم نه ده د عزت شی ده او مخکې موږ تاسو ویلي وو چې نبی علیه السلام تیمون خوښوه د تکریم په امورو کې ښی طرف خوښوه که چپ طرف ښی طرف بل طرف ته په دا مهر کې یو نوع زینت هم شته دا د زینت هم لایق ښی طرف ته اشرف ته په نسبت سره چپ طرف ته ترمذي شریف اوله کې حضرت مفتی صاحب د غړۍ په باب کې بیا دغه وجه ذکر کوي اوس دغه غړۍ خو د نبی رسول الله په وخت کې نه وي دا خو وروسته شروع شوې خو چې یو وارې فتوا د جواز راغله د مصلحت په بنیاد چې تعین د اوقاتو پر راځي د معین د عبادتو دپاره دي استعمالول په دواړو لاسو جایز ده خو بهتره په ښي لاس ولې وایي د باب د اکرام او د باب د تزیین نه ده نو په دغه حیثیت هغه ویي موږ تاسو ته بیا روان ده چې ګړۍ هم په حکم د ګوتې هلته خو هغه د اصل موجود ده نو دغه هم علما په دغه باندې قیاس کوي په ښي لاس افضل تر چپ لاس دا د ګوتې دا یو حدیث کې بیا د سرو زرو خبره راغله
چې نبی علیه السلام د سرو زرو ګوتې جوړه وه بیا یې بېرته لرې کړه خلکو هم چې جوړه کړه په هغو یې هم لرې کړې اصلا نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې دا ورته وویلی شو چې عجم بې مهره خط نه قبلوي نو یو وار یې د اوسپنې ګوتې جوړه کړه چې ده په لاس کړه جبرائیل امین ورته راغی چې دا لرې کړه بیا یې د میسو ګوتې جوړه کړه چې ده په لاس کړه جبرائیل امین ورته ویل دا لرې کړه بیا یې د سرو زرو ګوته په لاس کړه تر دغه وخته حرمت د سرو زرو د ورېښمنو نه وه چې مخکې موږ تاسې پرون کې وویلې چې دا د کفارو دي د مسلمانانو د نرانو دپاره ناجایز دي نبي علیه السلام په لاس کړه یوه ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې صحابه هم چې جوړې کړې دلته نبي علیه السلام ته حکم د حرمت راغی ده د لاس نه لرې کړه خلکو ته مې ویلې چې لرې کړه نو د سرو زرو ګوته هم د نارینه دپاره ناروا منع راغلی د اوسپنې ګوته په دې کې اختلاف ته دا نور ائمه وایي چې جایز ده ولې موږ تاسو ته بخاري شریف کې را روان ده چې فقیر ملنګ صحابي د نبی علیه السلام نه د واده مطالبه وکړه هغه ښځې چې نبی علیه السلام ته خپل ځان وسپاره بیا نبی علیه السلام ورته ویلې ورشه کور ته څه شی راوړه وایي نشته نبی علیه السلام ورته ولو خاتما من حدیدین که د اوسپنې ګوتې هم راوړه نو چې جایز نه وای بیا نبی علیه السلام ولې مطالبه کړه خو موږ مسلک دا ده چې د اوسپنې ګوته مکروه ده استعمالول نر وي که ښځې وي د هغه دپاره ولې صحابي مبارک د اوسپنې ګوته جوړه وه چې راغله نبی علیه السلام ته نبی علیه السلام چې ولیده ورته وویلې دا څه د جهنمیانو د حلیې بوی درنه راځي هلته خو هغه توقونه چې غاړې ته لویږي ځنځیرونه دا د اوسپنې وي بیا یې د میسو ګوته جوړه وه چې راغی ده ورته ویلې دا څه د بوتانو بوی راځي بوتان به اکثره دوی د دا زیړو میسو نه جوړول بیا یې د سرو زرو ګوته په لاس ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا د جنتیانو لباس ده په دنیا کې دا ممنوع ده د هغه نه منې کړو نو صحابي ورته ویلې ښه نو یې څه شي جوړه کړم ده ورته ویلې د سپینو زرو خو ولا تتمه مثقال یو مثقال هم مه پوره کوه د هغو نه من راغلی او په کومو ځایو کې چې استعمال خبره راغلی خالص سپین زر هغه اوسپنه نه ده د سپینو زرو آب ورکړی شوی خو بعضې علما قول په جواز کوي چې جایز ده بهتره خو دا ده اکرایت تنزیه هم دلیل د جواز وي چې فی نفسه جایز ده خو بهتره دا ده که نر وي که ښځې چې د سپینو زرو ګوتې استعمال کړي ښځو ته خو د سرو زرو هم روا دي اصیلې ګوتې دا د سپینو د اوسپنې د میسو د دغو شیانو ګوتې نه کې استعمال اگر که نفس جواز په یو قول باندې شته د نور ائمو په مسلکو بې اختلاف شته بې کراهته موږ په مذهب کې یو قول د جواز سره له غیر اولویت کراهت تنزیهي تر دغه ځای پورې د ښي لاس د چپ لاس خبره راغله ضمناً کې هغه د نورو نارواو د سرو زرو دام راغله بله خبر دا چې حضرت نبی علیه السلام ګوتې په لاس کړې ده په ښي لاس بیره په چپ لاس هم په لاس کې دننه بیا په کومه ګوته په لاس کړې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه کنکۍ ګوته خنسره باندې په لاس کړې بیا موږ تاسو ته یو ځای را روان ده حضرت نبی علیه السلام خپله په دغه ګوته استعمال کړې صحابي د دغه دوه ګوتو نه منع کړی په دغه ګوته به یې نه په لاس کوي په دغه ګوته کې نه سنتیت شته چې نبی علیه السلام استعمال کړي نه د منع روایت کې راغلی نو صرف اباحت اوس نو که څوک هم په نیت د سنتو په ځای کولو ګوته استعمالوي ګوتې استعمال د نورو ائمو په مسلک سنت ده اوس هم د نورو ائمو په مسلک باندې سنت ده ولې نبی علیه السلام استعمال کړی صحابه کرامو استعمال کړی خلفای راشدینو استعمال کړی نو سنت ده دا سنت وایي په دغه هم ادا کېږي چې د بل نه یوه ورځ په سوال وغواړي چې خپله یې نه لرې یوه ورځ یې په لاس کې هم هغه سنت په ځای کېږي خو دوام په سنتو هلته راځي چې تا خپل ملک وي نو همیش به یې په لاس کوې نو د نورو ائمو په رایه باندې سنت ده زموږ د احنافو په مسلک باندې هغه څوک چې د مهر استعمال کوي د هغو دپاره سنت ته اتفاق کوي خو مهر جوړ کړي مهر په استعمالوي
هغه څوک چې ذی سلطان وي د یو غټ حیثیت خاوند وي د هغو دپاره سنت ته بلا اختلاف عامو مسلمانانو دپاره چې نه ذی سلطان وي ګوره د ذی سلطان دا معنا نه چې پاچا علما د وخت اولیا د وخت تر ټولو نه د غټ حیثیت خاوندان دي وایي که نه دي نو چې ذی سلطان وي د هغو دپاره دا یو نوع امتیاز ده تر نورو خلکو نه د هغو دپاره هم جایز خو د عامو خلکو دپاره استعمالول د موږ په مذهب جایز خو خلاف الاولا جائز خو خلاف الاولا پس دیغه نه چې جائز شوه یوه ګوتې نو که څوک یو وارې د سنتو اتباع اراده کوي لکه طالبان خو به دغه بانه کوي ملایان خو به دغه بانه کوي نو سنت په دغه ګوته کې او موږ ټول عام استعمال چیرې ده په دغه ګوته په خنسره ګوته نبي علیه السلام په لاس کوله دغه ګوته د استعمال نه لږ لرې د دې ګوتې حفاظت کېږي خوراک ګورئ اکثره افضل دا ده چې په دغو درېو ګوتو تلویس یې نه راځي خو که لږ غټه ګوله کوي دا څلورمه به ورسره کېږي دا پنځمه اکثره د تلویس نه وایي په اکثرو کارو کې پاتې وي بل بیا چې پښې لاس یې په لاس کوله نبي کریم صلی الله علیه وسلم بهتر هم دا ده یو حکومتدان ده چې په چپ لاس وي نو د استنجا په حال کې اهانت راځي نو دغه غمی به د لاس طرف ته کوه هغه بیا د څه حکمت دپاره کوه هغه د څه حکمت دپاره کوه هغه وایي د دغه حکمت دپاره چې لیکل چې په خپله په دا سپینو زرو کې شوي دا لیکل چې د باندې د طرف نه اکثره چې سړی دا لاس استعمالوي داسې ټول کې دغه شی د دیوال سره هم لګېږي دا بېسیره طرف بیا هغه شګو خاوره خټه غوښتې د هغو سره هم لګېږي نو دا لیکل ړنګېږي او د ننې طرف ته چې وي او بل دا ده چې مهر چې د چا وي او د باندې طرف ته وي نو خلک نقش تر زده کوي بیا هغه مهر کې التباس راځي بل په دغه نقش جوړوي بل دا ده چې غمی چې په پاس طرف وي په دغه کې زینت زیات وي کله کله سړي نه عجب و تکبر وشي دا د زینت جانب چې ډېر وي ښایسته ملګری د پنډۍ کې ګوتې په لاس وه ما ته ویل که دا ګوته غواړې در به که په 80,000 یې جوړوه په 80,000 باندې اوس نو طبعا چې دومره خرچې په کوي بیا بلویي د سړي نه کېږي او چې پورته طرف ته صرف کړی شي د زینت شی دننه شي نو هغه د عجب معنا بیا نه پکې راځي ځکه یې وایي دغه طرف اگر که روا د برسیره طرف ته هم غمی روا برسیره طرف ته هم ده دا نن سبا خو بیا لیکل نشته د مهر حیثیت نشته د مهر په نیت یې څوک نه جوړوي چې مهرونه څوک استعمالوي خو ټاپې جوړې کړي په ټاپو باندې مهرونه وي د ګوتې مهر فرصه چا تاسې لیدلی دا نه جوړوي د مهر حیثیت نه وي اکثره د زینت په حیثیت وي موږ خدای په ښه سره پوهېږو اتباع سنت نیت به ډېر کم راځي اتباع سنت نیت به ډېر کم راځي اوس نو چې زینت هغه جائز انداز کې وي خو چې تکبر خو نه وي ورسره لکه اوس دا د سترګو تورول په هغه زینت کې شوه چې جائز دی خو په نیت تکبر خو به نه وي د ګوتې استعمالول چې د زینت په حیثیت شوه جائز چې ښی لاس ده د زینت سره اشرف دا ده خو تکبر و حجب خو به نه وي پکې خو وایي هغه طرف ته کله د سړي نه بیا عجب کېږي لویي ډېره تر کېږي چې هغه مای په خلکو ویني نو د سړي نه لویي کېږي ښه خبره خو به دا وي چې هیڅ نه دارم غم یې هیڅ نه دارم چې تر خلاص عزت به دې هر نه وي یوه ګوته جایز ده خو په یخ کې بیا یې موږ فقها لیکي چې هغه ګوته جایز ده چې د ښځو په طرز به نه وي د ښځو طرز څه معنا دا یو غمی به برسیره لري دا د څنګ غمي د یوه څنګ د بل څنګ غمي به نه وي دا بیا بېرته تشبه بېنسا راځي او موږ اکثرو کې دغه هم وي که نه وي دا طرفو کې هم غمي ورسره دغه طرفو کې هم یوه ګوته وایي جایز چې د نرانو دپاره ده خو په هیئت ګوتې د ښځې به نه وي هیئت بیا تشریح دا کوي چې دا یوه طرف بل طرف ته چې غمي موجود وي دا هیئت ښځې د ګوته ده په هغه ترتیب باندې به نه وي نو جایز ده د نور ائمو په مسلک باندې سنت ده زموږ په مذهب کې د ننه د مهر خاوند او د ذو سلطان دپاره سنت ده
خو د عامو خلکو دپاره جائز غیر اولا جائز غیر اولا عجب او تکبر خو هسې نیت ته هغه خو خود خرابېږي هغه خو حلال شی په غلط نیت باندې حرام شي دا به بیا په انما الاعمال بنیت کې انشاءالله په بخاري شریف کې ویایو جائز شی په غلط نیت باندې حرام وګرځي خو که نیت عجب او تکبر نه وي پکې جائز ده د عامو مسلمانانو دپاره به یوه ګوته د سپینو زرو خو خلاف الاولا او د سلطان دپاره د هغه مهر والاو دپاره زموږ په مذهب کې هم سنت ده او دا د نورو ائمو په مسلکو د هر چا دپاره هغه د سنت ده او دا د بعضې علماو نومونه چې ذکر کړي موږ ته دا درک نه لګېږي چې د موږ د مسلک دی که د نورو دی ځکه داسې د لاوري نشم کې کړی که نه جمع الخسائل ملا علي قاري صاحب چې د موږ د مذهب په محدثینو کې بهترین خادم د حدیثو د احنافو ده ملا علي قاري چې ورته ویې چې په د مرقات باندې شرحه جوړه کړې ده په شمایل شریف باندې دومره کتاب جوړ ده جمع الخسائل هغه هم دغه اقوال ټول رانقل کړي دي سنتیت اقوال د سلطان او غیر سلطان خسائل النبوي مولانا زکریا صاحب یو چې رانقل جوړ کړی ده هغه په شمایل شریف باندې هغه هم دا نقل کړي خو هغه دا د فقهاو د مسلک ښه واضح ده د موجوده وخت فقهاو فتوا چې د عامو خلکو دپاره غیر اولا د هدایه عبارت دی او د هغه سلطان دپاره جایز مواهب هغه بیا مطلقا د سنتیت الفاظ رانقل کوي چې د ګوتې استعمالول دا سنت ده خو په دغه سنت په ځای کېږي چې یوه ورځ د بل چا نه په استعاره وغواړي په کامل شي استعمال کې دوام به په چا باندې وي بس ده خو موږ شریعت د موږ د مزاج